داغینا بعد اللہ رب العزت دی آیت پا آخر کی نصیحت کئی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اویری گئی دا اللہ نا اگزات چی خاص اگتب ور جمع کی گئی ویری گئی دا اللہ نا دی صورت کے تقوی بارکی بار بار اللہ نصیحت کرے ویری گئی خدای ډیر عجیبه نصیحت ته چې ویریږي د هغه الله نه چې هغه ته مخامخ کېږي زه ته قسم خورم د الله په کور کې چې کله دا خبره زموږ مخې ته هر وخت وکړ زموږ د ژوند به ټول برابر شي څه مسلې چې من کې دي زموږ په معاشره کې دي په ملکونو کې دي په علاقو کې دي د هغې ګټه وجه هغه ده چې موږ د هغه الله نه نه هېرېږو کوم الله ته چې مخامخ کېږو ویریږه د هغه الله نه چې هغه ته مخامخ کېږي دی ولې دلته نصیحت وکړو لکه اوس موږ ته ووایي د تېر شوي ایتونو کې چې په حالت احرام کې ښکار مه کوه حرم په حدودو کې ښکار مه کوه شراب او نشه مه استعمالوه جواري مه کوه د بوتانو بندګي مه کوه په غشو باندې پال او نصیب معلومول د دې نه ځان لرې ساتي دا ټولې مسلې چې ذکر کړې به تا ته وایي د الله نه ویرېږه ولې دا وي چې څو پورې ته د الله نه یېرېدلی نه یې که نه ته د الله په دې خبرو عمل نشي کولی یېره غواړي لکه ته د دریاب په منځ کې او هېڅوک تا نه یېري یا داسې به ووایو چې زه دریاب دا مثال درکړه ته په حالت د احرام کې او په یو شړه دشته کې روان یې په شړه دشته کې او ستا مخې ته ښکار راغی ځنګلي څاروی چې موږ تېر شوي درس کې تفصیل ذکر کړ دې ټیم کې نه تاسو کیني د الله نه علاوه نه څوک دلته شتي د الله نه علاوه چې تا راونیسي او تا منع کړي یو خبره تا منع کولی شي هغه څه هغه د الله نه یاره ده چې کله د الله نه یېرېدې که نه بیا دې ته ضرورت نشته چې حکومت ګوره موږ اکثر دا خبره کوو موږ وایو لکه زموږ په ملک کې چې د پلانې مسله ډېره د پلانې حکومت غافله دی حکومت دې ته نه ګوري دا خبره صحیح ده چې بعضو مسلو کې غفلت وي خو یو خبره زموږ سره چې کومه تعلق ساتي هغه ده چې موږ له پکار چې د الله نه یېرېږو د حکومت یاره هغه وروستنۍ خبره ده که یو سړی غلا کوي په یو علاقه کې چې غلا ډېره شي دا دلیل دی په دې چې حکومت غافله دی دا خبره خو واضحه ده یو علاقه کې چې غلاګانې ډېرې کېږي حکومت غافله دی خو د دې نه مخکې دا خبره یاد ساته چې کومه علاقه کې غلاګانې ډېرې کېږي دلته خلک د الله نه ډېر نه یېرېږي دا واضح ده ځکه که د الله نه یېرېدې نو دې ته ضرورت هم نه چې حکومت ته په دوی نظر ساتي یو دشته کې سړی پروت دی په توره تیاره کې او دې حرام څه ته نه ګوري په موبایل کې آخر څه شي دی منع کړی خو د الله یېرې منع کړی لازم به لکه اوس په بعضو ملکونو کې اجازت دی چې ته په موبایل کې څه ګوري یعنې چې ته څه شی کولی وي هغه ته کولی شي اوس حکومت خو تا هلته نه منع کوي چې ته دې نه منع شه او دې نه منع شه دا مه ګوره دا مه ګوره دې کې تقوا په کار ده لکه یو سړی اوس ګوره یو سړی د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي او دې فحاشیانې کوي یو سړی د کفر په ملکونو کې اوسېږي او فحاشیانې نه کوي هغه مسلمان چې هغه په یورپ کې اوسېږي د کافرانو په ملکونو کې چې فحاشي کوله هغه یې نه کوي یو سړی د مسلمانانو په ملکونو کې اوسېږي او فحاشي کوي فرق څه دی اخر دې دواړو کې از الله نه یېرېږي دی نه یېرېږي کله چې دا خبره زموږ مخې ته وکړه چې الله ما ویني او الله زما اوري موږ به د ګناهونو نه پخپله بندي یو سړی لګیا تجارت کوي سامان خرڅوي دې که د دې نه دې باندې په دې سامان دې کاغذ ولګوي چې دا پلاني ملک کې جوړ شوی دی او دا دروغ وي د الله نه علاوه څوک نه ویني دې دا خرڅولی شي او بیا خبره ده که چېرته داسې موقع جوړه شو حکومت ونیو هغه کیدی شي کې خبره ده خو دلته دی فی الحال څوک یې نه ویني د الله نه علاوه او دې دا کار کولی شي او ډېر خلک یې زمونږ کوي ډېرې کوي لږ نه ډېرې کوي صرف یو خبره دی دلته دې نه کار نه منع کولی شي چې کله دې دا شتیکر راولي او لګوي که نه
او زه مخې زړه ته دا خبر راشي چې هغه رب مینې کوم رب ته چې به زه مخامخ کېږم. یا یو سړی سامان خرڅوي جعلي په نوم د اصلي، یا تاریخ ختم دی، نقصان دی دوايانې دي دی خرڅوي. زه دا کم مثالونه چې ورکوم دا زه هغه ورکوم کم کې چې موږ واقع یو، یعنې مثالونه نور هم ډېر دي. موږ بار بار دا سوال کوو چې ولې زموږ د سیمې حالات داسې دي، ولې زموږ د علاقو حالات داسې دي، ولې زموږ د ملکونو حالات داسې دي، ولې موږ ترقي نه کوو. مشکل دا دی چې موږ ټوله ملبه راوړو په بعضو مخصوصو کسانو یې ور واچوو او دې ته نه ګورو چې زما دې کې څه کردار دی، ستا څه کردار دی، د څه کردار دی، د هغه څه کردار دی. د دې نه به یو نتیجه راوځي چې موږ پخپله څه کوو، موږ کمې دوکې دي چې هغه موږ نه دي کړي، کم ظلمونه دي چې هغه موږ نه دي کړي، کم دروغ دي چې موږ نه دي ویلي، کم زیاتې دي چې موږ نه دی کړی، کم فحاشي دی چې نشتي، کم خباستونه دي چې نشتي. نو بیا به تا دا سوال نه وی کړی چې ولې موږ داسې. نو خبره مې دا کوله واتقوا الله الذي الیه تحشرون، ویرېږئ د هغه الله نه چې کوم الله ته به مخامخ کېږئ. ګوره دا ټکي راته وي مخامخ کېږئ، به سره حساب. خبر دا نه چې ژوند دې تېر کړو، ډوډۍ دې وخوړه او قصه ختمه شو. قصه ختمېږي د څاروو او د ځناورو، هغوی خوراکونه مو کي، شهوتونه هم پوره کړي او بیا پې حساب کتاب نشته. زموږ ستا قصه نه ختمېږي چې موږ خوراکونه وکړو، شهوت هم پوره کړو، خېټې هم ډکې شوې، جیدادونه مو واغېستو، تجارت ډېر شو، پیسې ډېرې، قصه ختمه نه. قصه خو سټارټېږي ستا د مرګ سره، قصه شروع کېږي د مرګ سره چې ته مړ شو ته الله ته مخامخ شو. دلته اوس قصې شروع کېږي چې څه دې کړي دي او څه دې نه دي کړي. جعل الله الكعبة البيت الحرام، ګرځولې د الله کعبه کور عزتمن، قیاما للناس، سبب د ژوند د خلکو، والشهر الحرام، او میاشت عزتمنه، والهدي او قرباني، والقلائد او امیلون والا ساروي. بیا رته دا خبره مز کې ذکر کوم چې قرآن صرف په لفظي ترجمه باندې څوک نشي زده کولی، نه صرف په تلاوتونو زده کي. تلاوت ځان له عبادت دی خو ته به پوهېږې نه، ترجمه ځان له عبادت دی څه نه څه به پوه شي، خو چې څو پورې د عالم او استاد سره نه ناست، هغه استاد چې هغه په قرآن پوهېږي او تا چې د قرآن وضاحت او تفسیر نه اورېدلی ته د الله په خبرو نشي پوهېدی. یعنې دی ما لفظي ترجمه وکړه، ته بیا اوس ځان له ګرځه په دې ځان پوه کړه. یو سړي کې چې ته بل عالم نه اورېدلي یا زما نه په تفسیر کې اورېدلي او هغه دلته اوس ما ته سر وشړپوي چې زه به پوهېږم، خو تا ما اورېدلي دی ځکه به پوهېږي. یعنې دغه لفظي ترجمه دی څوک دې به پوه شي. دې آیت کې الله رب العزت اوس دا خبره بیانوي چې دا بعض شیزونه، دا بعض ځایونه او بعض وختونه الله مقرر کړي دي چې دې کې حکمت څه دی. نو اوله کې کعبه ذکر کړه، جعل الله الکعبه، ګرځولې د الله کعبه. کعب په عربۍ کې د خپو د ګیټو ته وایي، دې کې معنی د ښکاره کېدو پرته د خپو د ګیټۍ چې راوتي. نو کعبه هغه ښکاره ځای چې هغې سره د الله کور ښکاره دی او هغه بنیادونه او هغه ځای سره ښکاره شوی دی چې الله خپل کور ګرځولی، ځکه دې ته کعبه وایي. البیت الحرام، کور عزتمن. یو عزت یې دغه و چې نږدې ذکر شو، ربط دا دی چې ته به په حرم کې ښکار نه کې، نو خبر هم د هغې سره متصل ده چې الله رب العزت دې کور عزتمن له چې د عزت ورکړی دی او بعض کارونه یې پکې ناروا کړي دي دلته کول،
دې کې حکمت یو حکمت دا دی چې سبب د ژوند د خلکو دی قیاما للناس. یو معنی پکې دا ده ما چې کوم ذکر کړی دا یو معنی سبب د ژوند د خلکو څنګه دی دې کې دوه مطلب دي. یو پخوا داسې وکنه جاهلیت په زمانه کې چې اسلام نه و راغلی دا دنیا د دوو ملکونو سره وه غالبا یو رومیان دویم فارس والو ایران او د خواوشا دا خلکو او روم دغه یوروپ او د دې د خواوشا ملکونه د هغه شام عراق پورې دا علاقې دوی سره عربو سره باچایي نه وه د عربو سره هېڅ نظام نه بس دوی به لکه کلي کې به یو کس مشر د قبیلې هغه باچا ګڼلی کېدو نور د دوی سره داسې باچایي نه وه داسې زور ورسره نه و لکه څنګه چې د فارس او د روم سره د هغوی زور و د هغوی باچایي وه د هغوی اسلحه وه د هغوی نظم و ضبط و د دوی سره هېڅ نه رب العالمین یو احسان دا کړی و چې دې عربو په دې علاقه کې د الله دا کور البیت الحرام کعبه دا کعبه د عربو په دې منځ کې وه په هغه سرو شګو کې او په هغه تورو غرونو کې او په هغه دشتو کې چې هغې کې دې نه علاوه څه هم نو د کعبې نه علاوه خو د رب العالمین دا کور دومره عزتمند دی چې د جاهلیت په زمانه کې به هم خلکو د دې ډېر قدر کوو نو دا د هغوی سبب د ژوند امن و امان یعنی دنیا کې به په هر ځای کې حملې کېدې خو حرم باندې به چا حمله نه کوله ولې لکه وایي دلته د الله کور دی دا د دوی د ژوند سبب و مرګ به په دوی باندې د دغه طرف نه یعنی که چا پې حمله کوله چې وجنو نو دې ځای کې نشي وجلی اگر که دوی دشمنیانې ډېرې زیاتې وي خو دې ځای کې نشي وجلی ځکه چې منځ کې څه دی د الله کور دی دغه شان دلته به تجارتونه کېدو د امن د لاسه امن ډېر اوچت نعمت دی الله دې زموږ په ملکونو کې امن راولي امن ډېر اوچت نعمت دی چې امن یې هر څه او چې امن نه هېڅ هم نه چې امني دینداري مې چې امني تعلیمي چې امني ترقي چې امني سکون چې امني خوب به وکړي چې امني د بچو د ښځو نه به مزې والي امني د خپلې علاقې نه د خپل خپلوانو نه د هر څه نه ته خوند اخیستی شي خو چې امن نه او ته کروڑپتی نه اربپتی شي که نه او په روپو کې او په ریالونو کې رسنۍ په ډالرو کې که نه نو ستا ژوند هېڅ ژوند نه دی ته چې سهار راپاسې ته دې یره کې چې ما به څوک وژني داسې ژوند دی ته چې بهر ګرځې په یره کې ګرځې دا په سکوټر چې روان دی دی په ما ډز ونه کړي دا مخې چې پټ کړی دی او دا څادرې چې تاو کړی دی خولې نه دی ما ونه وژني سوري نه ته یېرېږي داسې ژوند دی که ته پکې کروڑپتي او لکپتي وي یا ته کروڑپتي او لکپتي او په خپله علاقه کې اوسېدی نه شي داسې ژوند شو د هر سړي د خپل وطن او خپلې ځمکې او خپلې خاورې سره محبت یې چې دلته اوسېدی امن چې نو تجارت داخلي خلک خو پرېږده کوم چې دې علاقې دي بهر نه هم خلک راځي مکې ته به خلک تجارت له راتلو ولې ځکه چې دلته امن تاجرانو به وي دلته تجارت کوو یو خو دلته خلک حج له راځي کعبه خو د پخوا نه خلک را روان دي حجونو له طوافونو له دا د رسول وسلم سره تعلق نه ساتي یو خو دلته خلک حج له راځي طوافونو له راځي یو تجارت دی کې ښه کي دوی دلته امن دی دلته څوک مونږ وجني نه دلته زموږ نه څوک غلاګانې نه کوي دلته امن او امان دی دلته به تجارت ډېر زیات کېدو نو دا د دوی د ژوند یو سبب او د اوسه پورې دغه کیسه دي سره روانه دا هغه امن والا ښار دی چې د دنیا ترقي یافته ملک ته لاړ شه که نه ستا ذهن کې چې کم وي او ما ته پته یې چې د بعضو ذهن ته به ډایرکټ یوروپ راځي خو زه راته قسم خورم په هغه رب کوم رب چې پیدا کړی کم امن چې په دې ځمکه باندې دی که نه دا امن په یوروپ موروپ کې ته هم نه میلاوي
زه صرف له د حرم پرېږدې ټول ملک کې امن دی الله دې دوی د امن ساتي او داسې امن دی الله زموږ په علاقو کې هم راولي پاتې له حرم مکي او مدني رب العالمین دا دې ځایونه پیدا کړي دي که نه د حرمین چې ته ورننوځې هېڅ یره نشته او تاریخ کې او سیرت کې داسې راځي چې بعضو کسانو چې د هغوی به لویه دشمني وه او ډېر خلک به یې وجلي او د دې د پټېدو ځای نه نو دی به حرم ته راغی د کعبې په دې خوا کې به پروت او یو روایت کې داسې راځي چې کله به داسې وشو چې طواف به روان او یو کس به پکې به بل کس نظر ولګېدو او د ده پلار به یې وجلی و دی پسې ګرځېدو خو چې وبه لکه دا خو کعبې خوا کې زه بهر به بیا ګورو حرم کې څه نه شو ویلی دا داسې امن والا ځای که هغه پیشوګانو ته مې خیال کړی هغه هم نه هېرېږي د چا نه هغه هم په امن هغه کوترې هغه مارغان هغه هر څه هلته په امن وي هېڅ یره د چا نه سامان که ستا نه دقه شان پاتې شي په لاره کې پروت وي ته به څو ګنټې بعد راشي د دقه ځای کې تا ته میلاوي زیات نه که دلته میلاو نه شي د دې لپاره خاص ځایونه دي هلته ورشه ورک شوی سامان هلته میلاوي داسې امن والا ځای الله پیدا کړی ته چې ورننوځې ستا ضمیر ستا زړه ستا ایمان هر څه ته دغه ځای کې رابند کړي منع دې کړي چې نه دلته نه پته نشي چې دا به لا کم ایماني چې دغه ځای کې لا شتي پکې بعض کسان ونیوی شوي غلا یې کوله بعض کسان پکې ونیوی شوي زنانې یې تنګولې والعیاذ بالله کعبې خوا کې یاره دې بعضو ته خو زما د عقل په دې مسله کې کار نه کوي بلکل بند شي چې یو سړی زناور دی خبیث دی خباست پکې دی منم دومره خباست چې کعبه خوا کې د زنانې له لاس وړي او د احرام اچولی دی او په دې نیت الله اکبر د الله د کور نه تاویږي چې په زنانو یې نظر پرېوځي او هغه کعبه چې الله قرآن کې ذکر کړی جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس دا سبب د ژوند د خلکو دی دا کعبه امن اقه کعبې سره خوا کې دی خلک تنګي اقه کعبې سره خوا کې دی غلا کوي هغه کعبې سره خوا کې دی دوکې دړکې زه خو زه یو کال حج کې وم عرفات په دې میدان وم نو د عرفات نه د وتو دا وخو او پیاده زما اراده و چې مزدلفې ته لاړ شم نو دې حدودو باندې ولاړ وم ډېره زیاته ګڼه وه بې شماره یعنې مخلوق راغلی و څو پکې زما په مخکې راولیدو بېهوشي شو په خپله په ما باندې یو هیبت راغلی و څه بل شان ګڼه دغه ما لیدلی و یو ټیل جوړ دې کې بس چغې شوې چغې شوې چې ما داسې وکتو نو خلکو غل ونیو د احرام په حالات کې غل و د یو کس نه بټوه پټوله خلکو ونیو د حکومت کسان رالو اوچتې کوو عرفات په میدان کم ټیم کې چې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي او عرفات والو ته وایي چې څه غواړې هغه درله درکوم په دغه ځای کې په حالات د احرام کې او د عرفات په میدان چې کوم مشهور جومات دی مسجد نمیرا د هغې سره خوا کې او په حدودو باندې او نور ډوبېدو والا اوس ما ته ووایه د دې سړي به څه ایمان بعضو خلکو ته والله عقل کار پرېږده الله زموږ په حال رحم وکړي نو یو دا وجه ده دویمه وجه څه ده حدیث کې راځي چې قیامت ته راتلو یوه نښه دا ده چې کعبه به ورانې شي یو حبشي به راځي هغه به د کعبه ورانې ما د قیامت علامات چې ذکر کول ته موږ تفصیل ذکر کړی مطلب دا دی چې څو پورې کعبه یي قیامت نه راځي یعنی چې څو پورې کعبه یي د خلکو ژوند شته دا یو مطلب دی قیاما للناس کعبه
نښه د دې ده د کعبې آبادي یا د دې ودرېده یا د دې پاتې کېدل نښه د دې ده چې ژوند لا شتي ژوند داسې زمونږ نه چې افرادو خبره نه کوم د دنیا لا ژوند شتي داسې نه موږ خوشحاله شو ډېر زمونږ د پخواني چې مړي دي او کعبه شتي ژوند شتي معنی قیامت لا نه راځي بله قیاما للناس یو معنی دا ده چې دې کعبې د لاسه د خلکو دین قایم دی یعنې ته کعبې ته لاړ شي طواف کې عمره کې حج کې دعاګانې غواړي منځونه کې تلاوتونه کې نو دا د دې د لاسه ستا دین پاتې دی دا معنی به کوم پرته د ثوابونو د ګټلو لار ده دغه شان د دې سره دې کې بله معنی دې سره قایمه ده د خلکو دنیا څومره رزق هلته ګوره ګټلی کېږي څومره رزق ګټلی کېږي څومره پراخه رزق دی داسې پراخه رزق یعنې د مکې او د مدینې د نږدې علاقو کې داسې کوڅه به ډېر به مشکله پیدا کړي چې هغې کې څه دوکان نه او تجارت نه او سهار ماښام دا چغې جوړي او هر شی پکې خلک کوي هر شی پکې خرڅوي تجارت روان دي نو د خلکو دنیا ورسره هم قایمه ده یوازې دین نه دی قایم دنیا هم قایمه ده او الحمدلله دا د الله رحم دی په دې امت باندې بل چې د دې حرمینو دا خدمت الله رب العزت دې حکومت له ورکړی دی نو دا په نعمت له پاسه نعمت دی په احسان د پاسه احسان چې نه دلته درګاهونه دربارونه شته نه دلته تا نه د طواف ټیکس لي نه حرم ته د نه کېدو نه په خپله ولاړي خپل تاوان کوي خپل خلک یې ودرولي دي هغوی پکې بېهوشه کېږي د دوی پوجیان د دوی پولسان د دوی خلک د ډېر ګڼې د لاسه دغه شان راولېږي ولاړې ستړی شو ټول د حجیانو خدمت لپاره نو دا د الله بل احسان دی او لوی احسان دا دی چې په حرمینو کې د تنظیمونو د مذهبونو د پارټیانو چغې چوغارې نشي ته سوچ وکړي که دا چېرته داسې ځای کې وی داسې ملک سره وی چې هلته د تنظیمونو او پارټیانې وی څه حال به وی که نه زما خبره غلطه ده زمونږ سره وړوکې غونته کې جوماتګې وړوکې هغې کې 3 څپی 4 څپی او په هغې له پاسه بوټ لګېدلی پلاني مذهب والا به دنده نه راځي رنګ یې وله ورکړی شین چې پته لګي چې دا ګوره مخصوص پارټۍ والا جومات دی رنګ یې وله ورکړی سور چې پته لګي چې دا مخصوص پارټۍ هغې زیاتي د پاسه دغه جدا مسله بله په کوم چم کې چې دی که د هغوی د دې بل چم والا سره ورانه شو نو هغوی به دلته منزله نه راځي که نه دا ممکن نشتي اوس که حرم کې دا قیسې ما ورته به څه کولی چې یو پلاني مذهب والا دلته پلاني والا دلته پلاني والا دلته او داسې وه ملک عبدالعزیز رحمه الله شاه عبدالعزیز چې د دې و چې د سعودي عرب کوم باچا دی د پلار هغه چې کله د مکه مدینه او دا علاقې د هغه د حکومت لاندې شوي چې ورغې حرم ته چې وکتو نو 4 مصلي پکې پرتې دي 4 د امامانو ځای نه هغه ته پوښتنه وکړه نو هغه وایي چې امام شافعي مذهب والا امام دلته ودرېږي حنفي مذهب والا امام دلته ودرېږي مالکي والا هلته حنبلي والا دلته د هر یو د مانځه خپل ټیم دی او هر یو د مانځه خپله طریقه ده نو ته چې حرم ته ورننوځي نو اول به معلومات کوې چې زموږ هغه ځای پکې کم یو دی خطبه یې وکړه په حرم کې تقریر یې وکړو د نن نه بعد به یو امام وي یو کعبه ده د یو کعبې نه ته راځي 4 امامان دلته څنګه ولاړ دي کعبه یو د امامان 4 دي قرآن یو د امامان ته دلته 4 نیولي پیغمبر یو دی ستا دلته 4 مصلي پرتي هغه چې الله په دې حرم کې مصلی یې وکړه او د اوسه پورې ده الحمدلله